پیرانو لا دی دربارونو لا مور زیدا شرک دی د الله نه غیر بل چا نه مدد غختل د مړو نه مددونه غختل د اولیاء او بزرګان دا شرک دی دا پریګ دی دا شرک دا کفر پرې دی دا کفر دی پدې کې کومس کې مز دین قبليږي که حج کې حج به حج دین قبليږي که عمره کې عمره دین قبليږي تهجد دین قبليږي روزه دین قبليږي صدقه دین قبليږي کوم انسان چې یا علي چغي وي یا حسن یا حسین چغي وي یا شیخ عبد القادر جیلانی راو رسیږي دی ور رسیږي زما مدد کوي دا مشرک دی داسې مشرک لکه ابو جهل چې مشرک چې دی نه به ابو جهل ته مشرک نه وي ځکه هغه د زمانه اولیاء او نیکانو بزرګانو تواس کول او تیمور تکي هغه ویل پاګه کې اثرات دي تمه په کې اثرات دي هغه ویل برخي ور کړی دي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى دا د مکه مشرک ابو جهل ویل مونږ خو دې بابا عبادت نه کوو لات څخه عبادت خو نه کوو د هبل شهید خو نه کوو د عزا ابي خو نه کوو د منات بابا خو نه کوو بلکې مونږه دوی ته وایي دی الله ته وایي مونږ د دوی په ذریعہ الله ته ځان نږدې کوو دا زموږ وسیلې دي وسم دا وایي کنه وایي دا ته چې نن کومه پړپړاوي دا پړپړا ابو جهل ویل نوح علیہ السلام د دغه شرک نه منع کړو زما او استاد نبی د دغه شرک نه منع کړو چې دربارون لمزي د غیر الله دربارونه پرې دی د رب دربار لراشه د الله عبادت وکي د الله بندگی وکي او د پینځو وانو نمونه الله سورته نوح کې اخستي او کم دیر شمه پاره ود سواع يغوث يعوق ونصر نوح علیہ السلام ټول دعوتهم داو چې دی شرک نه منې شي شرک نه منې شي دی والله عبادت وکي یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره یا قوم دی والله عبادت وکي دا غن غیر بل حقدار د بندګۍ بل لایق د عبادت نشتا بل مددگار مشکل کشا نشتا بل داتا گنج بخش نشتا بل غوث اعظم نشتا بل دستگیر نشتا اوس موږ خلکو لګیا دي دا نمونه په چای خېدي دا الله په عاجز بندگانو یې خېدي چې منونو خاورې په پرتی دي چې په خپل غسل کې بل ته محتاج په خپل کفن کې بل ته محتاج ژوند دوتا قبرستان ته په جنازه وړلو کې بل ته محتاج او په دفن کېدو کې بل ته محتاج په خاور راړولو کې بل ته محتاج خو چې دې چرسي په جنډا ولګول اوس لګیا دی اوس ورته دا ژوند دي محتاج دا زموږ عقل دی او دا زموږ دین دی چې د قران نه خبر نه وي بیا به د قشان ګنده عقیده وستا بیا به دغه شان شرکونه کې مبتلا کېږي بیا به دغه شان قبر پرست جوړيږي بیا به په دربارونو او په قبرونو ستا سرخ کته کېږي رب ته بنخ کته کېږي او کرب ته ختم کې دی عقیده سره الله دې قبلینا ځکه دې کې ملاوت دی په ایمان کې په دې عقیده کې ګندګي ده د شرک او د شرک ګندګي چې په کوم عقیده کې راغله لکه ته چې په پاک شربت کې ځان ته د نالۍ چمچ واچي او میلمل پیش کې او دغه په مخ کې تورواچي به اوس کې ابو زما بیزتی دی وکړه کور بدل پری دی عمر بر بدل قرار نشي رب العالمین دا سپکتا تخکاری نعوذ بالله چې ته الله تم سجدي کوم پینځه وخت مونږ کوم ته بابا دربار لرواني الته قبرون ته پسلوري شوی الته داغه په نوم نظر منختی کې لګیای دا الله نه غیر د بل چا په نوم نظر منخت شرک دی حرام کار دی ټول امت په اتفاق دی او په ټول امتونو آسماني دینونو کې په اتفاق سره دا کار حرام دی وما اهل به لغیر الله هر هغه سیس چې د الله نه غیر د بل چا نوم په واخسته شو چې دا د فلانی په نوم منخته دا سیس د خنزیر د غوخنم ډیر مردار او پلیت قرآن خبري زما خبري نه زما جذبات نه خدا قوم قرآن ته کې نه ناس دي قوم د قرآن نه عقیده یاد نه کړه